معلمانو کې ویسته بله خو مې ویسته خو دا پلار مه ځوروه. پلار مې ډېر خفه کېږو چې هغه ته څه ونه وایي. دا خبره د زموږ د زړه نه بیخي وځي نه چې قرضونه خدای موږ خلاص کړو، موږ به داسې خوشحال یو چې خپل وطن ته به ځو. کله چې دا قرض خلاص شي به خوشحاله شي؟ بیا به د زړه د تله نه خوشحاله شو. کور کې هېڅ شی هم نه لري او د خدای نوم لرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، تاسې د دغو دوو ماشومو پخوانی ویډیو وګورئ چې ډېر خلک یې دردولي وو. بیا وروسته موږ نورو خبرو ته راګرځو. رښتیا خبره کوي، خو زارانو وي راشي بل سړی وي په خولې دې داسې څوک درکوه که نه وي دا مخکې شو پلار مرتکب پلار چېرته دی ما خپل مرتکب پلار له دې بوځه. دغه ویډیو به تاسې هم کتلې وي، واقعا موږ هم ډېر دردولي یو. د دغو کوچنیو ماشومانو نه نور هغه کیسې اورو چې دوی کور باندې دوی فامیل باندې څه تېرېږي هغه به موږ ته ووایي. خورې تاسې فامیل کې څه ستونزه ده، څه مشکل دی؟ پلار هم قرضداره دی، هر یو راځي پلار نه هم پیسې غواړي، زر کوه پیسې راکړه. څوک یې ګریوان نه نیسي، څوک یې چیش نه نیسي، څوک تاسو چې موږ سره مرسته وکړله هغه رانه کرایه والا دا قرضداران رانه واخیستله چې زر کوئ موږ پیسې راکړئ. کور کې مې هېڅ شی هم نه لرو، نه ګاز شته، هېڅ شی هم کور کې نشته. 500 ګاز راچو. د څو ګاز شوی؟ کله د 500 راچو، کله د 200 راچو. د خوراک لپاره کور کې څه لرئ تاسې؟ هېڅ شی هم نه لرو. بله ورځ هم ناره تېره کړه، هر وخت هم ناره تېره کړه. ولې؟ هېڅ شی هم کور کې نه لرو. کله چې پلار کارګران راشي څه ورته وایي خورې؟ ورته وایي چې یا زموږ پیسې راکړه یا زه طالبانو ته دې سپارم. بله ورځ یې ویلې یا پیسې راکړه طالبانو ته یې سپارلی او دغه ویلې موږ ته ویلې هیات یې وسته خو پیسې خو مه غواړئ، ستاسو نه خو دا زما پلار مریض هم شو تږی هم شو. کومک چې موږ سره کړی و ټول شیان کارګرانو یوړل؟ ټول یې ویوړل، یو یې هم راته پرې نه غوسته. موږ دومره خوشحاله شول چې زه دا کومک راسره وشو، خو بیا هم چې په لاره کې را روان وو هغه یې رانه واخیستل. ته مو ورسره وي چې درنه واخیستل شیان؟ ما سره بجلي او شامپو او شیان و، هغه یې رانه واخیستل. ما ښه کلک نیولو خو هغه یې رانه واخیستل. په زور یې درنه واخیستل؟ ما بیخي ورکول نه. ښه واخیستل درنه. کله چې کسان راشي تا لیدلي دي کسان چې راشي تا پلار بیا څه وایي؟ بیا ورته وایي د اوس پلار دې چېرته دی، مردګاو پلار دې چېرته دی، زما پیسې دې چټکې راوړي که نو یا به یې ته مړ کومه. زموږ هم بیاړه نه کېږي چې کور ته جګ شو. ولې مې زړه نه کېږي؟ پلار مې ډېر خفه کېږو چې هغه ته څه ونه وایي. ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو، ما د وطن تر هغې پلار نه جګېږي تر څو پورې چې قرضداران تللي نه وي؟ پلار مې بیا هم قرضداران بنګلي کور ته راځي زر کوئ پیسې راکړئ، هېڅ یې نه پرېږدي. خیر خدای مهربانه دی. ته ماشاءالله خورې ماشاءالله صحیح ده، خدای مهربانه دی، هر څه به وشي. کله چې دا قرض خلاص شي به خوشحاله شي؟ بیا به د زړه د تله نه خوشحاله شو. ته به خوشحالېږي بیا خورې چې قرض خلاص شي؟ د چې لمونځ کومه بل پلار ته دعا کوم خدای مې د پردي قرض خدای خلاص کړه، ته هم خدای ټول ښه کړه، ته هم خدای په خیر وطن ته خلاص کړه، خدای هم ته وطن کې قرضونه خلاص کړه، دلته هم خدای قرضونه خلاص کړه، خدای هم نیا ښه کړه، زموږ مور ښه کړه، موږ ټول لمونځونه کوو. الحمدلله الحمدلله. درنو دوستانو، همدا اوس شپه ده، د شپې دغه خورګانې زموږ دفتر ته راغلي، دلته یې سیمه راوړي، دلته هغه د پلار درد یې راوړی، دلته هغه مرضي چې د مور باندې تېرېږي هغې درد یې دلته راوړی. د دوی وخت کې موږ هم نشو زغملی. دوی هغه کیسه چې یاده کړله موږ کومک ورسره کړی و چې دغه شامپوګان دغه شیان کلک نیولي و، نه یې ورکول خو په زور یې ترې اخیستې دي. د دوی پلار قرضداری دی. راځئ چې د دغو کوچنیو ماشومانو دغه هیله پوره کړو. هغه کوچنی خور خبره به تاسې اورېدی چې زه هر لمانځه کې دعا کوم چې خدای پاکه زما دغه پلار د قرض نه خلاص کړي. راځئ چې دغه د قرض نه خلاص کړو، راځئ چې لاسونه سره یو کړو، راځئ چې دغه معصوم یې وکړي چې د دوی له سترګو تویېږي
دوی دغه په خندا ورته بدلې کړو. دوی رښتیا هم خپل پلار ته ډېر ضروریږي. دوی هغه حقیقي اوښکې تویې کړلې، کوم دردونه چې دوی په ماشومتوب کې لیدلي دي. رښتیا هم درد لري د دوی اوښکې، رښتیا هم موږ هم ځوروي. هېواد کې مو یو بد وضعیت راغلی، دعا به کوو چې خدای پاک دې غربت ختم کړي چې موږ دغسې کوچني ماشومان نور ونه ژاړي، موږ کوچني ماشومان دغه اوښکې توی نه کړي نورې. دا خبره د زموږ د زړه نه بیخي وځي نه. موږ چې دا دوا کوو که نه، موږ بیخي خوشحالي کړو چې دا قرضونه خدای خلاص کړه، چې قرضونه خدای موږ خلاص کړو، موږ به داسې خوشحال یو چې خپل وطن ته به ځو. انشاءالله خدای مهربان دی. د موږ مسلمانانو وروڼه او خویندې شته، انشاءالله هغه به ضرور کومک کوي، یا به ضرور ستاسو دغه اوښکې چې تویې کړلې، ستاسو دغه فریاد چې واورېدلو، انشاءالله خدای مهربان دی. څه ویل غواړئ دغه وروڼو او خویندو د دوی نه څه غواړئ چې څه وشي؟ دغه نن ګاډۍ ته ولاړم، یو رالی بل رالی چې پیسې راکړه پیسې راکړه. ما ورته ویل ما کې ویسه خو زما پلار مه ځوروه، مالې زموږ پلار مې هېڅ دغه نه کېږي، پلار مې نه د زړه نه وځي، مالې ما کې ویسه بله خو مې ویسه خو دا پلار مه ځوروه. هېڅ یې نه منله، وی تا به بوځو، خو لاس نه یې ونیولم. اخره کې مې ورور را وی دا ورور دی کې بوځم، هغه له یو څو لغتې سوکان ورکړه، موږ له یې څپېړې راکړه. یوه کوچنۍ ماشومه هم دې ته اماده ده چې لاړه شي، هغه د پلار درد نشي زغملی، هغه د پلار هغه نهیلي نشي زغملی. دا اماده ده چې دغه کارګرانو سره لاړه شي تر څو د ده پلار له درده خلاص شي. راځئ چې دغه کوچنۍ ماشومې چې دومره یو دروند درد په زړه کې لري، هغه درد چې بیخي د زغملو نه دی، راځئ د دغه فامیل سره تر خپل وس کومک وکړو. راځئ د دوی دغه اوښکې ور پاکې کړو، راځئ د دوی دغه ژړا په خندا ور بدله کړو، راځئ د دغه سپین ږیری کاکا له دغه قرضه خلاص کړو. کله چې ګاډۍ ته ولاړه وي څه دې په زړه کې تېرېږي خورې هغه وخت؟ یو ورځ دومره تیز باران په دې ګاډۍ کې ولاړو، د خلکو سره چترۍ شی نه و که نه، زه له دغه شته و په پلار مې لوند و، زه پلار ته یم راځه ته دې دغه ځای سره ودرېږه، زه به ګاډۍ ته ودرېږم. یو رالی د پلار ګریوان نه مې ونیو په دې باران کې، دا بوټان یې ترې ویستل، سر مې دغه کړو، بېعزته یې کړو خلکو په مخ کې، هېڅ مې نشو زغملی. خیر دی خورې. چې کلي له زه نوم جامې شته چې دې پلارم زړې جامې کې زمونږه پلارم نه جامې شته، زموږ نه شته، د مور مې نه شته، د خویندو ورونو مې نه شته، کور کې هېڅ شی هم نه لري او د خدای نوم لرم. قدرمن لیدونکو، تاسو د دغو معصومو اوښکې ولیدلې چې توی یې کړلې. د دوی کار چې دی قرضونه نور هم پې شته، خو سخت قرض چې دی هغه 2 لکه افغانۍ دي. قرضونه خو وي، خو هغه ځینې قرضونه بیا سخت وي، تاسو در معلومیږي. هغه قرض 2 لکه افغانۍ دی چې د دغو ماشومو اوښکې تویوي، هغه قرض چې د دوی بابا جان پسې خلک راځي او دا بیا خپله اوښکې ورته تویې کوي. ما چې کاکا سره خبرې وکړلې، هغه سخت قرض چې دی هغه 2 لکه افغانۍ دي چې هغه د دغو معصومو اوښکې تویوي. د دغو اوښکې تر میلیاردو ارزښت لري، ځکه په دې کوچنیوالي کې د خپل پلار درد دومره دردمند کړي دي چې دوی په لمانځه کې هم دعا کوي، دوی ته خوب هم نه ورځي، دوی دې ته هم اماده دي چې خپله قرضداران سره لاړه شي، هغه د پلار درد نور ونه ګوري. نور دغه درد تاسو نه درکوو، د خپرونه نه هیله کوم در سره شریکئ تر څو تر با احساسو وروڼو ورسیږي، خویندو ورسیږي، تر څو هغه کومک ورسره وکړي. خپرونه په همدغه ځای پای ته رسومه، تر بلې خپرونه چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو، او دغه خپرونه په همدې امید پای ته رسومه چې بل ځل راځو د دغو معصومو خوشحالي وګورو، د دغو دغه د ژړا په ځای باندې خندا وګورو. په دې هیله باندې دغه ویډیو سره شیر کړئ تر څو به احساس وروڼه او خویندې ته ورسیږي او د دوی سره کومک وکړي، تر څو نور دغه کوچني ماشومان یې ونه دردېږي، تر څو نور دغه ناهیلي هیله چې دوی لري د پلار د قرض خلاصون د هغه یې ورپوره کړو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت درته غواړم. دا مخسر خی پیل اورایا لخوخی خکاری دا مخسر خی
ناچارای پلام پداسې سوځېدلې نه وو ما د وطن بچي په دې حالات لیدلې نه وو ما د وطن بچي په دې حالات لیدلې نه وو